د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو معاینت له لورې د روڼتیا د ټینګښت د درملتونونو د لا ښه سمون او دغه راز دې برخه کې د خدمتونو د کیفیت د لا ښه کولو په موخه د درملتونونو د بیا ثبت پروسه نن پیل شوه. مسؤلین وایي له دې ګامې موخه د ټول هیواد په کچه د درملتونونو بیا ثبت په ډیجیټلي توګه دی چې ورسره به ټولې هغه ستونزې حل شي چې وړاندې دې برخه کې موجودې وي. په همدې اړه جوړو شوو مراسمو کې د عامې روغتیا وزارت د خوړو او درملو مرستیال وویل وړاندې تر دې هیواد ته راواردېدونکي درمل تر ډیره بې کیفیته او د ده په قول د زهرو په څیر وو. وایي اوس مهال یې دا ټولې ستونزې درک کړي او په خبره یې که یاد پلان په بشپړ ډول پلی شي هیواد ته واردېدونکي درمل به له یوې شفافې پروسې څخه تیریږي چې په دې سره به د درملو د کیفیت ستونزې هم حل شي. چې د ټول ملک 50 کلن هغه بې بندوباره د دواخانو او د عمده پروژو شرکتو حالت زار چې ورڅخه ټول ملت کړېدی او غمېدی د دوا په نوم باندې به بې کیفیته دوا حتی زهر زه په دې معنا باندې وایم چې دا سږ کال موږ چې کومې نظارتونه ترسره کړي دي هم په یوناني دوا کې هم په انګریزي دوا کې د داسې خلکو د خوا څخه چې د هغو مالکیت مشهور دی یعنی معروف شخصیتونه دي زهر موږ ونیول. زهر په دې معنا چې انسان هغه وخوري د هغه معیارات چې د انسان د ژوند د تحفظ دپاره په نظر کې باید ونیول شي که په یوناني دوا کې وي که په هومیوپیتي دوا کې که په انګریزي دوا کې مطلق په نظر کې ونیول شوي. مطلق خدای یې رسوي و خپل جیب په نظر کې نیول شوی. مطلق اجتماعي مفادات ته مرجوح و او خپل شخصي مفاداتو ته ارجحیت ورکول شوی. اوس مهال په هیواد کې ډیری داسې درملتونونه شته چې د عامې روغتیا وزارت سره راجسټر نه دي او چارواکي وایي له دې وروسته به نه یوازې دا چې دا درملتونونه په ډیجیټلي ډول راجسټر کیږي بلکې پر وینا یې ورته راوړونکي درمل به هم د یو پروسیجر څخه تیریږي. همدې حال کې د عامې روغتیا وزیر مولوي نور جلال جلالي وایي له ډیره وخته یې دا ستونزه درک کړې وه چې په خبره یې اوس مهال یې د حل لپاره اساسي ګام اخیستل شوی دی. دغه معاینت زما په ذهن باندې زه ورته دومره زیات پریشان وم دا ډېر یعنې دا ټول کارونه په خپل ځای باندې ډېر مهم دي. په غذا او درملو معاینت په خپلو کارونو کې یعنې که چېرته دغه په صحیح معنو سره په پښو باندې ودرېږي او په قانوني لحاظ باندې نو زموږ تاسو ډېر مشکلات به راکمېږي. ډېر خوشحاله یم چې دغه معاینت ډېر ښه طرف ته سوق دی روان دی. دې سره انشاءالله افغانانو ته ډېره خوشحالۍ راشي. د غذا او درملو د دواړو په رابطه باندې که موږ وایو دا دواړه معیاري نه شي او معیارات یې په نظر کې ونه نیولی شي هېڅکله موږ یو صحتمند ژوند نه شي رانصیب کېدلی. خو که دغه کې څومره هم کار وشي او څومره هم انرژي صرف شي موږ افغانانو ته ډېره ښه آینده وربخلی شي او دا به زموږ ستاسو کار یو تعداد کړي. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د عامې روغتیا وزارت له لورې هڅې چټکې شوي تر څو د درملو کیفیت لا ښه کړي او هم هغه درمل هیواد ته وارد کړي چې د هیوادوالو روغتیا ته ګټور وي. چارواکي وایي دې برخه کې به هر هغه ګام واخلي چې ورته اړتیا وي.